زما عزتمندو دا میش چې ده نو دا شهر المواسات دی د غمخوارګۍ میش د یو بل د درد د یو بل د تکلیف خاص کر د یتیمانانو کونډو رونډو د غریبانانو مسکینانو د هغې د لوږې احساس کول دا میش هم د دې دپاره ده دې ته شهر المواسات ویلی کېږي نبي صلی الله علیه وسلم د روایتونو دا خبره معلومیږي حدیث کې راغلی من فطر فيه صائما كان له مثل اجره غیر انه لا ينقص من اجره شيئا که یو سړی راولګېږي او هغه په یو روژهدار باندې روژه ماتې خوراک وکړي نو د ده دپاره دومره اجر او ثواب کېږي لکه څوم چې د هغه روژهدار دپاره دی او د هغه په اجر او د ثواب کې هم څه کمیا نه راځي بعضې سلفو به دا خبره کوله چې لان ادوه 10 من اصحابي چې زه 11 ملګري راوغواړم او په هغې باندې روژه ماتې هغه وخورم وایي دا ماته د دې نه ډېره محبوبه ده چې زه د اسماعیل علیه السلام د اولاد د عربو نه لس غلامان هغه آزاد کم یو غلام آزادول یقیني جنت دی زما عزتمندو احادیثو نه دا خبره معلومیږي او بیا چې لس غلامان سړی آزاد کړي دا څومره په ظاهره کې معمولي غوندې اسان عمل دی چې په لسو مسکینانو باندې په لس روژهدارو باندې د هغې چې کوم دی خوراک کول د دې یو ناشنا دغه دا د فایده دا ده که یو سړی وایي چې زه په روژه کې چې کوم دی 15 روژې ونیسم او زه پکې 90 ونیسم هلکه نو دا خو 9 ورځې یا به 10 شي دې کې 15 او 90 څنګه نیولی کېږي هغه دا دی چې 10 او یا 9 به خپلې ونیسي لیکن زما عزتمندو 10 کسان راوله 20 کسان راوله 15 کسان په هغې باندې روژه ماتې کوه د دې حدیث ته وګوره دا حدیث صحیحانو دی نو ستا به پکې عمر اجر او ثواب کېږي و زما عزتمندو ته وګوره جنت ګټل او په دې کې د اجرونو ثوابونه ترلاسه کول د څومره چې کوم دی دغه دی اسان دی و زما عزتمندو زندګي م ګوره ډېره مختصره ده او ډېره په تیزۍ باندې د تلو واله ده